د پښتنو د ازادۍ په مبارزه کې ګڼ شمېر مشران شامل دي چې د خپلو سیمو د خلکو د حقوقو، خپلواکۍ او سوکالۍ لپاره یې نه هېرېدونکې مبارزې کړي دي. د دغو مشرانو مبارزې نه یوازې د بیروني یرغلګرو پر وړاندې وي، بلکې د ټولنیزو او سیاسي اصلاحاتو لپاره یې هم کار کوو. خوشحال خټک، قاضي امان الله خان، پاچا خان، خان شهید، فقیر ایپي او دې ته ورته د پښتنو لسګونه مشرانو د تاریخ په اوږدو کې له خپلو خلکو او خاورې د سر په بیه دفاع کړې او یرغلګر یې د دوی له جغرافیې پر شاتګ ته اړویستي دي. خو د پښتنو له منځه د دغه مشرانو له تګ وروسته کلونه پښتانه دوی ته ورته د داسې یو مشر په لټه کې وو چې په واقعي معنا د پښتنو د خاورې او خلکو مدافع شي، چې له نیکه مرغه پښتنو ته خدای دا ځل منظور پښتین ورکړ. هغه څوک چې په ننني عصر کې د لر او بر پښتنو سپېڅلی رهبر او خادم یادیږي. منظور پښتین د وزیرستانونو له کړېدلې خاورې راوټوکېد او د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټ یې کېښود. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال په پیل کې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو د خوندي کولو لپاره رامنځته شو. دې غورځنګ د پښتنو په سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې غبرګون وښود او د ظلمونو، غیر قانوني وژنو او جبري ورکولو له امله راپورته شو. خو دقیقا هغه کومه پیښه وه چې له امله یې دا غورځنګ راجوړ او خپل فعالیت یې پیل کړ. د 2013 زیږدیز کال د جنوري د 3 نیټې په ماښام 20 کلن نقیب الله مسید چې په یوه کارخانه کې له کلونو راهیسې خپله مزدوري کوله د پولیسو له لورې په کراچۍ کې په زور یرغمل شو او له 10 ورځو بې درکۍ وروسته د جنوري په 14 پولیسو وویل چې 4 ترهګر یې وژلي دي. هغوی دا ادعا هم وکړه چې دغو مشکوکو تروریستانو له داعش او پاکستاني طالبانو سره لاس درلود. په 4 وژل شویو کسانو کې یو هم ښکلی موډل ځوان نقیب الله مسید و. وروسته په تحقیقاتو کې له ترهګرۍ سره د مسید د تړاو په باب هیڅ نښه او شواهد ترلاسه نه شول. له همدې ځایه د ځوان نقیب الله مسید بېرحمانه قتل د لسګونو زرو نورو پښتنو پر قتلونو د اعتراض لاره هواره کړه او ورسره یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیل نقطه وګرځېده. منظور احمد پښتین په کال 1994 زیږدیز په جنوبي وزیرستان کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی دی. پلار یې د ښوونځي ښوونکی و چې د ښوونې او روزنې ارزښت یې په کورنۍ کې خورا لوړ ګڼل کېده. منظور پښتین په خپلو لومړنیو زده کړو کې زیاتې ستونزې ګاللي ځکه چې جنوبي وزیرستان له اوږدې مودې راهیسې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له امله په جګړه ییز حالت کې و. هغه د خپلو لوړو زده کړو لپاره د ډیرو هڅو وروسته د ډیری اسماعیل خان پوهنتون ته ولاړ چیرې چې د ویټرنرۍ یا حیواني طب په برخه کې زده کړې وکړې. منظور پښتین په خپلو زده کړو کې بریالی و خو د خپل ولس د ستونزو لیدلو له امله یې خپله توجه د پښتنو د حقونو پر مبارزه متمرکزه کړه. منظور پښتین وړاندې له دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شي د محسود تحفظ تحریک مشر و. دا تحریک په اصل کې د جنوبي وزیرستان د محسود قبیلې د خلکو د حقونو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره جوړ شوی و. په قبایلي سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې جګړو، جبري لادرکیو، د بېګناه پښتنو وژنو، د دوی د کلیو او بازارونو ویجاړولو او د پوځ بې مورده عملیاتو خلک سخت ځپلي وو او منظور پښتین د همدې خلکو د غږ ویان شو. منظور پښتین لا له پیله د جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو د خلکو په درد پوهېده. همهغه وخت په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د لسګونو زرو پښتنو د وژل کېدو او بې درکه کېدو ترڅنګ یوازې د شمالي او جنوبي وزیرستان 6 لکه تنه بې ځایه شوي وو. محسود تحفظ تحریک د همدې ظالمانه پالیسیو پر وړاندې خپله مبارزه جاري ساتله او د خپلو خلکو لپاره یې په سیمه ییزه کچه د عدالت غوښتنې غږ پورته کاوه. خو د نقیب الله مسید له بېرحمانه وژنې وروسته چې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په شهادت ورسید،
د منظور پښتين په مشرۍ د محسود تحفظ تحریک پر پښتون ژغورنې غورځنګ بدل او د پاکستان پوځ استخباراتو او امنیتي ادارو پر ضد د اعتراضونو او جلسو له لارې د ټولو پښتنو لپاره د عدالت غوښتنې پراخه مبارزه پیل کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړی او لوی پرلط په 2013 کال کې په اسلام آباد کې وشو او دا د نقیب الله مسعود د وژنې پر ضد و. دا هغه وخت و چې په لر او بر کې ټول پښتانه غمجن او د پاکستانی پولیسو پر دې ظالمانه عمل سخت قهرېدلي وو. د همدې کال د جنوري په 26مه منظور پښتين او د هغه پلویان له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه اسلام آباد ته روان شول او هلته یې د 100 ورځو لپاره پرلط وواهه. دا پرلط په چټکۍ سره د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو د سرټکي وګرځید او خلکو یې په پراخ ډول ملاتړ وکړ. پرلط تر هغې پورې دوام وکړ تر څو چې حکومت په رسمي ډول له دوی سره خبرې پیل کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستاني ریاست ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. پی ټي ایم د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه پوره او شفافو څېړنو او د هغه د وژنې مسؤل پولیس افسر راو انور د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دویم، د پرلط یوه بله مهمه غوښتنه د هغو زرګونو پښتنو د موندلو وه چې په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا په زوره تښتول شوي او ورک شوي وو. دوی د دې کسانو د عدالت مخې ته د وړاندې کولو غوښتنه کوله. د دې ترڅنګ پی ټي ایم غوښتل چې حکومت په قبایلي سیمو کې د ځمکه‌لاندې ماینونو د پاکولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، ځکه چې دې ماینونو د پښتنو ژوند ته لوی خطر جوړ کړی و. بالاخره د لومړي پرلط له امله پی ټي ایم په ملي او نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړ. دا پرلط د پښتنو لپاره د عدالت غوښتنې او د دوی پر وړاندې د ظلمونو پر ضد د مبارزې سمبول وګرځېد. منظور پښتين او پی ټي ایم د دې پرلط په پایله کې د پاکستان په سیاست کې یو مهم ځواک شو او د پښتنو د حقوقو لپاره سیاسي او مدني مبارزه نوره هم پراخه کړه. په 2013 کال کې په سوات کې یو بل لوی پرلط ترسره شو چې د پښتنو د حقوقو غوښتنې او د پوځ لخوا د ځمکنیو ماینونو له منځه وړل یې اصلي موضوع وه. دا پرلط د پی ټي ایم د سیمه ییزو مشرانو او ملاتړ کوونکو لخوا تنظیم شو او غوښتنه یې دا وه چې په سیمه کې باید د پوځ لخوا د ځای پر ځای شویو ماینونو پاکول ترسره شي، ځکه چې ډیری خلک په دغو ماینونو کې وژل شوي او معیوب شوي وو. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پی ټي ایم یو بل مهم پرلط ترسره شو چې د پوځ لخوا د جبري بېدرکه کېدلو او د غیر قانوني وژنو پر وړاندې غږ پورته کړ. دې پرلط د وزیرستان خلکو ته ځانګړې توجه وکړه، ځکه چې د دې سیمو خلک په دوامداره توګه د پوځي عملیاتو له امله ځورول کېدل او د هغو د حقوقو لپاره یې غوښتنې مطرح شوې. په 2019 کال کې پی ټي ایم په کوټه کې یو لوی پرلط ترسره کړ چې په هغه کې د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د جبري بېدرکه کېدلو پر وړاندې غوښتنې مطرح شوې. دا پرلط په کوټه کې د سیاسي فعالانو، مدني ټولنو غړو او ځایي خلکو لخوا ترسره شو او غوښتنه یې دا وه چې د پښتنو پر وړاندې روان ظلمونه پای ته ورسیږي. په 2020 کال کې پی ټي ایم په اسلام آباد کې یو لوی احتجاج ترسره کړ چې په دې کې غوښتل شوي وو د عارف وزیر په وژنه کې ککړ کسان محاکمه شي. عارف وزیر چې د پی ټي ایم یو مهم غړی و، په مای 2020 کې په وزیرستان کې د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو شهید کړی شو. پی ټي ایم په دې احتجاج کې د هغه د قاتلانو د نیولو او د پښتنو پر وړاندې د ظلمونو مخنیوي غوښتنه وکړه. دا ټول پرلطونه او احتجاجونه د پی ټي ایم د مبارزې مهمې نښې دي چې په هغه کې د پښتنو پر وړاندې د روانو ظلمونو، جبري بېدرکه کېدلو او پوځي عملیاتو پر وړاندې غږ پورته شوی دی او د همدې پرلطونو له لارې پی ټي ایم نړیوالو ته د پښتنو د حقوقو غوښتنه رسولې ده. देखिए, कई चीज़ें वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैंने जो अभी आपको कहा कि कबायली इलाके के लोगों बड़ी मुश्किल उनके ऊपर गुजरी, शायद ही कभी किसी कौम के ऊपर, के लोगों के ऊपर इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़े
तो उनकी कई चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ कि चेक पॉइंट कम होने चाहिए। मैं खुद जनरल बाजवा से बात करूँगा। और फिर मिसिंग पर्सन है, ये किसी भी घर से कोई इंसान गायब होता है तो सारा घर तबाह हो जाता है, तो वो भी जायज़ है। और तीसरी चीज़ लैंड माइन्स, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो हम खुद उसको उठाएंगे। د مبارزې په دې لړۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي له ګڼو ننګونو سره مخ شوي. له شکنجو او ځورونو راواخله تر زندانونو او بیا مخامخ په ګولیو تر ویشتلو او شهادتونو. منظور پښتین چې د پی ټی ایم بنسټ ایښودونکی او مشر دی، څو ځله د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوی او زندان ته وړل شوی دی. په 2020 کال کې منظور پښتین یو ځل ونیول شو او وروسته نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پراخو احتجاجونو او مزاحمتونو د فشار په پایله کې خوشی شو. هغه د پښتنو د حقوقو لپاره د خپل پیغام په پراخولو کې له ډیرو خنډونو سره مخ او د پاوز او استخباراتو تر سخت څار لاندې دی. علي وزیر چې د پی ټی ایم یو مخکښ مشر او سیاسي شخصیت دی، څو ځله د پاکستان حکومت لخوا نیول شوی او بندي شوی دی. هغه د پښتنو د حقوقو لپاره په پرلپسې ډول د پاکستان پوځ پر وړاندې د ظلمونو په اړه غږ پورته کړی او په همدې واجعي په مختلفو مواردو کې زندانونه او محکمې زغملي دي چې لا هم پاکستاني ریاست په ظلم، زور او بې اساسه تورونو په خپلو جهنمي زندانونو کې ساتلي دي. دې ته ورته د پی ټی ایم ګڼ شمېر نور غړي او پلویان هم د پاوز او استخباراتي ادارو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي او لا یې هم په لسګونو د پی ټی ایم غړي بې له کومې ګناه په خپلو زندانونو کې تر سختو شکنجو لاندې له ځانه سره ساتلي دي. خو د دې غورځنګ هغه غړي چې معلوم او د پاوز او استخباراتي ادارو لخوا په شهادت رسیدلي څوک دي؟ د پی ټی ایم فعالیتونه په ځانګړي ډول په شمالي او جنوبي وزیرستان، بلوچستان او په نورو مقبوضه پښتني سیمو کې ترسره شوي دي. له 2013 کال راهیسې د پی ټی ایم پر وړاندې پوځي او حکومتي زورواکۍ د دې غورځنګ ګڼ شمېر غړي په دې مبارزه کې په بې رحمۍ په شهادت رسولي. ګڼ نور یې ټپیان شوي او تر سختو غیر انساني شکنجو لاندې نیول شوي. نقیب الله محسود، لکه څنګه چې مو په پایل کې هم د شهید نقیب الله مسجد په اړه یادونه وکړه، نوموړی په 2013 کال کې د کراچي پولیسو لخوا په یوه جعلي تور کې په شهادت ورسید. د هغه مرګ د پی ټی ایم د پیل یوه مهمه محرکه وه. مسجد د کراچي پولیسو لخوا د ترهګر په بې بنسټه تور په شهادت ورسول شو چې وروسته یې په ټول پاکستان کې پراخې مظاهرې راوپارولې. ارمان لوڼه د پی ټی ایم د مبارزې یو مهم غړی، د پوهنتون استاد او سیاسي فعال و. شهید لوڼي په خپلو ویناو او لیکنو کې د پښتنو د حقوقو غوښتنه کوله. هغه د پښتنو په وړاندې د پاکستان د حکومت د ناوړه چلند، د ترهګرۍ ضد جګړې په پلمه د پښتنو ځورولو او د دوی پر کورونو بریدونو باندې سخت انتقاد کوو. ارمان د خپل ژوند ډیره برخه د خلکو د سیاسي شعور د لوړولو لپاره په مبارزه کې تیره کړې او د پی ټی ایم له هغه فعالینو څخه و چې په پرامنه مظاهرو او غونډو کې مسلسل ګډون کاوه. ارمان د 2019 کال د فبروري په 2مه نیټه د بلوچستان پر لورلایي سیمه کې د پی ټی ایم یوې غونډې ته د ګډون پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شو. د راپورونو له مخې هغه د پولیسو لخوا د وهلو او په نتیجه کې په شهادت رسېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او کورنۍ یې وایي چې هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په قصدي ډول پناه شوی و او د پولیسو د تشدد له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمان مړینه په ټوله سیمه کې پراخه غوسه راوپاروله او د پی ټی ایم پلویانو او د بشري حقوقو فعالانو د هغه پر وژنه احتجاجونه او د هغه لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. د لوڼي مړینه د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې یو مهم پړاو ګڼل کیږي او هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ګډه مبارزه کې د یو نه هیریدونکي قرباني په توګه یادېږي. عارف وزیر چې د پی ټی ایم یو مهم غړی او د پښتنو د حقوقو لپاره یو پیاوړی غږ و، په مای 2020 کې په شمالي وزیرستان کې په ډزو په شهادت ورسول شو
هغه د پی ټی ایم د مهمو مشرانو څخه و او د وزیرستان په سیمه کې د پښتنو پر وړاندې د ظلمونو او پوځي عملیاتو په اړه په دوامداره توګه خپل غږ پورته کاوه. د هغه شهادت د پی ټی ایم لپاره یو ستر زیان و او د هغه لپاره په ټول وزیرستان کې پراخ احتجاجونه وشول. هغه نوم چې لا یې هم د بیلتون درد د پښتنو په زړونو کې پاتې او میړانه به یې د پښتنو نسلونو په ویاړ یادوي. ګیلامن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د عملي مبارزې د ډګرفاله غړی او د پښتو ژبې یو وتلی انقلابي شاعر و چې په 2024 کال کې په اسلام آباد کې په یوه نازوان مردانه برید کې لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه په پی ټی ایم کې د پښتنو د حقونو لپاره یو پیاوړی غږ و او شهادت یې میلیونونه پښتانه د ویر په ټغر کېنول. د ګیلامن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و خو د ګیلامن په نوم یې شهرت وموند. هغه د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلي کې په کال 1992 کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. شمالي وزیرستان هغه وخت له اوږدې مودې راهیسې د جګړو او ناامنیو ښکار و او له امله یې په زرګونو بې ګناه پښتانه د تاوتریخوالي، وژنو او بې عدالتیو سره مخامخ وو. ګیلامن رالوی شو. ښوونځي ته ولاړ او تر یوه حده یې خپلې زده کړې وکړې. خو د دې سیمې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله ګیلامن مسافرۍ ته اړ شو. لومړی لاهور ته ولاړ ترڅو هلته کار وکړي، خو وروسته یې منځني ختیځ ته مهاجرت وکړ. سعودي عربستان ته ولاړ، هلته د یوې مودې کار وروسته بحرین ته مسافر شو او تر ډیره وخته د کار او مزدورۍ په موخه هملته پاتې شو چې له همدې لارې به یې په کلي کې د خپلې کورنۍ مالي لاسنیوی کاوه. ګیلامن چې لا له وړاندې له شعر او شاعرۍ سره علاقه وه، وخت ناوخته به یې د خپلې سیمې ناخوالې او هلته د پوځي زور زیاتي او بې عدالتیو کیسې د شعر په ژبه په ټولنیزو رسنیو خپرولې. بدل ترې اخلم خامخا نن یې په شور اخلم، که په شور نه وشوه سبا یې بیا په زور اخلم. زه مې د خپلو وینو یو په سله پور اخلم، هم یې له سره تور ورسره یې له تربور اخلم. او زه غدار یم ښه په جار او برملا غدار یم، پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم، که حق خبره غداري وي ښه ښکاره غدار یم. وروسته د پښتنو پر وړاندې روانو ظلمونو او د نقیب الله مسجد د وژنې په څېر پیښو هغه دې ته اړ کړ چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړي. ګیلامن د پی ټی ایم سره یو ځای شو او د خپلو شعرونو له لارې د ظلمونو پر وړاندې خپل غږ لا رسا او ځواکمن کړ. هغه په خپلو شعرونو کې د پښتنو د بې عدالتیو، د پوځي عملیاتو له امله د کلو ورانولو او د پښتنو جبري ورکېدلو په اړه خبرې کولې. د هغه انقلابي شعرونو او فعاله مبارزې په سیمه او د نړیوالو رسنیو په کچه پراخ شهرت وموند. ګیلامن په 2020 کال په بحرین کې د خپلو فعالیتونو له امله د پاکستاني چارواکو په غوښتنه له دغه هیواد څخه اخراج او بیرته پاکستان ته واستول شو، چې وروسته د پاکستان په ملتان هوایي ډګر کې ونیول شو او بندي شو. په بند کې هغه له سختیو او ربړونو سره مخامخ و، خو بیا هم د خپلو اصولو او مبارزې لپاره ټینګ پاتې شو. وروسته له څو میاشتني بند ګیلامن وزیر د پی ټی ایم د غړو او ملاتړو لخوا د پرلپسې احتجاجونو او غوښتنو له امله له ملتان زندان څخه آزاد او بیرته خپلو فعالیتونو ته راوګرځېد. په دې کې بل رنګه ماحول و، د بجلۍ کوټه وه، د دې کوټې پر دیوالو عجب شایان ځوړند وو، په چاړو غوځ غوځ حلال شوي انسانان ځوړند وو. یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان وو، بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان وو. زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې، بیا یې زما پر مخه تورې پټۍ واچولې، پلس یې راواخیستو، له ما به یې نوکان ایستل، دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل. ګیلامن وزیر تل د پښتنو د حقونو لپاره د مقاومت او مبارزې غږ پورته کاوه. هغه به د هر سټیج له لارې په خپلو ویناو کې د جبري ورکولو، د پوځ له ظلمونو او په پښتني سیمو کې د بې انصافۍ په اړه خبرې کولې. هغه به پښتانه هڅول چې د خپلو حقونو لپاره یو موټی شي او د هر ډول ظلم پر وړاندې ودرېږي. ګیلامن وزیر د خپلې مبارزې په ستړي مزل کې
بیا څو ځله د سیاسي او ټولنیز فعالیت له امله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او زندان ته یې یوړل شو. هغه به د زنداني کېدو پر مهال له سختو رواني او جسماني شکنجو سره مخ و، خو د دې ظلمونو، زورونو او پر بدن د هر ټپ درد به یې د خپلې خاورې او خلکو د خپلواکۍ لپاره په ځان تېراوه. بالاخره د خپلې خاورې پر ازادۍ ماین انقلابي، د خپل قام بېډاره سپاهي د پښتنو راتلونکو نسلونو ته د مبارزې او استقامت یو نه تکرارېدونکی سمبول، ژباور او خلاور شاعر او ویناوال ژوند ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په ډېرې بېرحمۍ او په مظلومیت کې په شهادت رسیږي. ملي شهید ګیلامن وزیر د 2024 میلادي کال د جولای په 9 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ظالمانه برید کې لومړی ټپي او وروسته له 4 ورځو پر بدن د ژورو ټپونو له امله په 11 د جولای 2024 کې په روغتون کې په شهادت رسیږي. د شهید ګیلامن وزیر شهادت په ټوله نړۍ کې پراخ غبرګونونه له ځانه سره لرل او دا پیښه د نړۍ په لر او بر کې د پښتنو لپاره یوه توره ورځ وه. د شهید ګیلامن وزیر جنازه زرګونه پښتنو د قافلې په شکل په شمالي وزیرستان کې د هغه تر کلي اسدخیلو په ویر او ماتم بدرګه کړه او جنازه یې د لسګونه زره پښتنو په شتون کې خاورو ته وسپارل شو. ما پسې آرمان درځي که نه درځي، څنګه څخه افغان درځي که نه درځي. ای استاذه حال د وطن څنګه دی؟ سکول د ماشومان درځي که نه درځي؟ او یې په محلونو کې وځو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر، غړي او ټول پښتانه که څه هم د ویر په ټغر ناست وو، خو مشر منظور پښتين ټولو ته د حوصلې او استقامت هوډ او ډاډ ورکړ او هملته یې د شهید ګیلامن د جنازې پر سر د لسګونه زره پښتنو پر وړاندې د دې غمجنې او دردناکې پیښې د حساب او کتاب او په ټوله کې په پښتني سیمو کې د روانو ناامنیو او د پښتنو قتل عام د پای ته رسولو لپاره 11 د اکتوبر د پښتنو قومي عدالت لپاره سرتاسري لویه جرګه اعلان کړه. 11 اکتوبر ته به همت به نه بایلئ، سل زره سرونه قربانوو، خدا وطن نه ورته پرېږدو، دا خپله خاوره نه ورته پرېږدو. وړاندې له دې چې د پښتنو قومي عدالت لپاره د جرګې پر جوړښت او ماهیت بحث وکړو، ورځو په تیر کې د پښتنو ترمنځ د 100 مهمو جرګو جوړښت او د بحث مواردو ته یوه لنډه کتنه کوو. د پښتنو لوی جرګې د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو وختونو کې جوړ شوي دي او هرې جرګې د پښتنو لپاره ځانګړې پایلې او اغیزې لرلې دي. په 1940 کال کې د پښتنو یوه تاریخي جرګه په کندهار کې جوړه شوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي د افغانستان پاچا وټاکل شو. دا جرګه د افغان دولت جوړونې لپاره یو بنسټیزه جرګه ګڼل کیږي چې له همدې امله د افغانستان د معاصر دولت تاریخ له همغه ځایه پیلېږي. په 1924 کال کې امیر امان الله خان په کابل کې یوه لویه جرګه راوبلله چې پکې د افغانستان د ملي بیرغ، اساسي قانون او د نږدې هیوادونو سره د اړیکو په اړه مهمې پریکړې وشوې. دا جرګه د افغانستان د نوي سیاسي نظام لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. په 1940 کال کې په بنو کې یوه لویه جرګه وشوه چې په هغه کې پښتنو د برتانوي استعمار پر وړاندې د مقاومت پریکړه وکړه. په دې جرګه کې د پښتنو د خپلواکۍ لپاره یو مهم دریځ نیول شوی و او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو اړیکو لپاره یو اساسي بحث وشو. په 2022 کال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتنو د حقونو او د پاکستان په دننه کې د پښتنو د سیاسي وضعیت په اړه بحث وشو. خو هغسې چې تمه وه پایلې محسوس نه شوې. په ټوله کې په پښتني سیمو کې جرګه یو لوی ارزښت ګڼل کیږي چې هدف یې د ټولنې د ستونزو حل او د پښتنو د حقونو لپاره یو ګډ غږ پورته کول دي. لکه څرنګه چې مو وړاندې هم یاده وکړه، 11 د اکتوبر د پښتنو قومي عدالت تر نامه لاندې جرګه د شهید ګیلامن وزیر د جنازې پر سر د لسګونه زره پښتنو پر وړاندې د ګیلامن د شهادت د غمجنې او دردناکې پیښې
د حساب او کتاب او په ټوله کې د پښتنو پر وړاندې د روانې بې عدالتۍ او په پښتني سیمه د پاکستانی ریاست د ډالري جنګونو د مخنیوي لپاره اعلان شوه. د پښتنو قومي عدالت جرګه چې د اکتوبر پر 11 جوړیږي د پښتنو د یووالي، عدالت او حق غوښتنې یو پیاوړی فورم ګڼل کیږي. د دې لوی جرګې ځای د خیبر تاریخي ولسوالۍ اړوند د جامرود سیمه ټاکل شوې. په دې جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا د 18 سیمو او ضلعو سیاسي، ګوندي او قومي مشرانو، دینی علماو، قومي مخاورو او د بیلابیلو قشرونو استازو ته چې شمیر به یې د اټکل له مخې تر 10,000 رسیږي بلنه ورکړل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين او غړو یې په تیرو 3 میاشتو کې د پښتونخوا ګوټ ته سفرونه وکړل. د هرې سیمې له سیاسي مشرانو، ملکانو، د جماعتونو ملا امامانو، مدني فعالانو، خبریالانو، استادانو، میرمنو، د بیلابیلو قشرونو له استازو او عامو خلکو سره لیدنې وکړې او د دې جرګې په اړه یې له سلا مشورو وروسته هغو ته د ورتګ بلنه ورکړه. دا جرګه به د اکتوبر له 11 تر 14 دوام وکړي. په لومړۍ ورځ به د جرګې ټولو ګډونوالو ته له پښتنو سره د پاکستانی پوځ او ریاست د کړو ظلمونو پوره او کره معلومات وړاندې شي. د وژل شویو، ټپیانو، ورک کړل شویو پښتنو، ویجاړو شویو کورونو، ړنګو شویو بازارونو، د میلیونونو ډالرو په ارزښت د لوټل شویو وسایلو او نورو په اړه له اسنادو او شواهدو سره راټول شوي معلومات راغلو پښتنو ته ښودل کیږي. د جرګې په 2مه ورځ به له هرې سیمې راغلي پښتانه د سیاسي ګوندونو او نورو مختلفو قشرونو استازي په خپلو کې سره سلا مشورې وکړي. پر پښتنو د روانو ظلمونو په اړه به په خپلو کې د نظریاتو تبادله او د ستونزو ته د حل په موخه په خپله لار اختیاروي. د جرګې په 3مه ورځ به د راغلو پښتنو د هرې سیمې، ګوند او ډلې یو تن استازی د ټولې جرګې پر وړاندې خپله پریکړه اعلانوي او د ټولو استازو له پریکړو اورولو او په خپلو کې له سلا مشورو وروسته به په ګډه ډلیزه پریکړه اعلانیږي. د پښتنو د قومي عدالت جرګې لپاره مالی ملاتړ د PTM غړو او ولسي ملاتړ کوونکو لخوا کیږي. د نړۍ په ګوټ کې د PTM بهرنیو څانګو دا مهال د دې جرګې لپاره د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړې او له نیکه مرغه دا لړۍ د خلکو د ملاتړ پر مټ په چټکۍ سره روانه ده. همدارنګه د PTM غړي او پلویان په کلیو او کورونو کې هم ګرځي او د جرګې لپاره ولسي ملاتړ او مالی همکاري راټولوي. دا ډول ولسي هڅې په پښتني ټولنه کې د جرګو او دودیزو غونډو د تمویل دودیزه بڼه ده. د پښتنو قومي عدالت جرګې د جوړېدو له اعلان وروسته پاکستانی ریاست او امنیتي ادارې په پوره ډول په دې هڅه کې دي چې څنګه د دې جرګې او پکې د پښتنو پر یوه ټغر د راټولېدو مخنیوی وکړي. د دې جرګې د ترسره کېدو د نیټې تر اعلان وروسته حکومت او امنیتي ادارو د غورځنګ غړي تر کلک سار لاندې ونیول. لومړی د غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر په یوه بې اساسه مقدمه کې ونیو او پر بند یې محکوم کړ. که څه هم محکمې بیا د علي وزیر د خوشي کولو حکم هم صادر کړ خو تر ننه یې په بند کې ساتلی. بیا یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين د ترور بې شرمانه هڅه وکړه خو منظور د خپلو ملګرو په ملتیا له برید روغ ووت او امنیتي ادارې په خپلې دې ناکامۍ هڅې مختورن کړل. د دې سربیره جرګې ته د تیاری په درشل کې څه موده وړاندې پرلپسې 3 شپې او ورځې د خیبر په جامرود کې د پښتون قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو تر 40 ډیرو نظامی موټرو کې د ورغلو سلګونه پولیسو او مخپټو وسلوالو له لوري بریدونه وشول. ګڼ شمېر پکې ټپیان او ګڼ نور بیا پولیسو له ځان سره یوړل. پاکستانی ځواکونو په میدان کې لګول شوي خیمې، د خوراکي توکو کانټینرونه، د میدان هوارولو ټیکټرونه او نور سامانونه وسوځول او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو یې مخامخ ډزې وکړې. خو د پولیسو له دې ظلم او بربریت سره سره د جګړو ګډونوالو بیا ځلې خیمې ودرولې.
د ضرورت وړ وسایل او خوراکي توکي راوړل او ویل په همدې ځای به په ټاکل شوې نیټه جرګه ترسره کوي. د پښتون قومي عدالت جرګې د جوړېدو په لړ کې پاکستاني پولیسو په ټوله پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو نیولو او له کورونو د هغو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د دغو نیونو په مهال ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي مخپټي کسان له پاکستاني پولیسو سره یو ځای ورځي او د غورځنګ غړي په نیمه شپه له کورونو وباسي او له ځان سره یې وړي. د دغه نیونو په لړ کې تر اوسه د غورځنګ تر 80 ډیر ملګري د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او کورنیو ته یې هم د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په جمرود کې د پښتون قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو د پښتونخوا د پولیسو له لوري د برید او د غورځنګ د ګڼ شمېر غړو نیولو ته په غبرګون کې وویل تر هغو چې مې په وجود کې یو څاڅکی وینه پاتې وي دا جرګه جوړو او دې قربانۍ ته په خوښۍ حاضر یو. منظور زیاته کړه په ډالري جګړو کې د پښتنو 2 لکه کورونه ویجاړ شوي، 80,000 شهیدان مو ورکړي، 36,000 بازارونه مو ړنګ شوي او ملګري راڅخه بندیان شوي. خو د اکتوبر پر 11مه به دا حساب کتاب کوو. دا چې د دې جرګې جوړېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې او د پاکستان ریاست او امنیتي ادارې په پوره زور او زیاتي سره هڅه کوي چې د جرګې د جوړېدو مخنیوی یا یې هم د ناکامېدو لپاره خنډونه رامنځته کړي. خو تر اوسه په خپلو دې شومو کوښښونو کې پاتې راغلي او که خدای کول دا جرګه او پکې ګډونوال پښتانه به نور د تور پنجابي د غلامۍ له دې زنځیره خپله غاړه هسکوي.